الرحمن الرحیم. بچو ما خو اعلان داسې کړی و چې پښتو په 5 دقیقو کې د پښتو لیک لوست زده کړه په 5 دقیقو کې، خو ستاسې سره به په 5 کې ونه شي، لږ به زیات وخت ونیسي، خو په 10 دقیقو کې دا زه ستاسې سره ګارنټي کوم. اول غوږ ونیسئ چې څه وایو او څنګه باید وشي، بیا وروسته زه تاسې ته وار در کوم چې تاسې هم یو څه ولیکئ او دلته تختې ته راشئ او چې څه شی مو زده کړی دی هغه ووایئ. ښه، اوس نو پښتو ستاسې دپاره په 10 دقیقو کې، د نورو دپاره په 5 دقیقو کې. ښه، ساعت ته ګورئ، کیدی چې روغتیا هم په دا 10 دقیقو کې یا 5 دقیقو کې پښتو زده کیدی شي که نه. که هسې پښتانه وایي چې پښتو لاندې او پښتو باندې او څوک کار نه کوي او څوک داسې نه کوي او پښتو زده نه ده. اوس به تاسې وګورئ چې پښتو څومره اسانه زده کیدی شي. ښه، ستاسې غوږ شو، اوس موږ ګوره دقیقې حسابو، 5 یا 10 دقیقې، ستاسې سره 10 دقیقې، 1 2 3. بچی غوږ ونیسه، ته به دغه نه کوي. داسې فکر وکړئ چې د پښتو ټول دغه توري چې پښتو په لیکل کېږي دا لکه سپوږمۍ او دا ټکي لکه دا ستوری که نه. ستاسې دا دلته چې اوسېږي په اروپا، امریکا او دې ځایونو کې د هغوی ستونزه په څه کې ده او ولې پښتو نشي زده کولی او ولې دې وایي چې دا سخته ده. هغه ګوره وایي چې وروره ته لیکې دا پښتونستان، پښتونستان. دا نو اوس زه څنګه زده کړم؟ دا څنګه یو په بل پورې نښلي، دا څنګه سره زده کیدی شي، دا څنګه زما دپاره اسانېدی شي. نو داسې ګوره ونیسئ چې دغه د پښتو د توری داسې دی لکه سپوږمۍ، دا موږ تاسې په 4 کرښو کې برابر کړي دي او په 3 ولاړو کرښو کې. صحیح، هر یو جوړه دي. دلته ګوره 6 سپوږمۍ دي، مخې پورته خواته دی. دا اوله جوړه ده، دا دومه جوړه ده، دا درېمه جوړه ده، تر اخره پورې. دغه ټول جوړې او دا کتارونه په ګرامري لحاظ او په هغه څه چې بدلیږي په اوازونو کې او ټول سیستم په پام کې نیول شوی دی. دغه د پښتو ژبې یو پوره هغه تصور او هغه اټکل تاسې ته وړاندې کوي. اوس ورته ګورئ، دا سپوږمۍ شوې، 6 سپوږمۍ دي په 3 جوړو کې، اوله جوړه، دومه جوړه، درېمه جوړه. مخونه یې پورته خواته دي. دا سپوږمۍ ګوره همدا سپوږمۍ ده، مخې پورته خواته دی. دلته که دا ستوری راشي یو ټکی ورته کېښود شي دا به بې شي، دلته که 3 ټکي ورته کېښودل شي دا به پې شي، دلته که 2 ټکي ورته کېښودل شي دا به تې شي، دلته که 2 ټکي ورته کېښودل شي او دلته دا کړی ورکړي شي دا به ټې شي، دلته یو ټکی او دلته هم یو ټکی او دلته یو کړی دا به نون او نون شي. سخته وه؟ سخته نه ده که نه؟ ګوره دغه 6 توري تاسې زده کړل، دا مساوي په 6 تورو دي. 6 توري دي. د 18 تورو نه موږ او تاسې 6 دلته ګوره ډېر اسان زده کړل. زه هغه دقیقې په پام کې نه نیسم چې تاسې یې ښه زده کړئ. 3 جوړې دي په 4 کرښو کې اوډل شوي دي، یوه جوړه، بله جوړه، دغه ټولې جوړې په ډېر ترتیب سره چې دا ستاسې د راتلونکي ګرامري سیستم دپاره ډېره اسانتیا برابروي. دا باید پام کې ونیسئ. ښه، دا خو زده کړه چې بې پې تې ټې نړ صحیح شو. دا 3 جوړې. اوس راځو دلته
ګوره دا سپوږمۍ اوس مخ ښي لاس ته دی هماغه دوه جوړې دي درې جوړې دي دوه جوړه یوه جوړه دوه جوړې درې جوړې صحیح شو ښه دلته یوه کرښه ورکوو مستقیمه نیغه او دلته یو هغه ورته ږدو ستوری دا څه شی شو جیم ښه ګوره دلته بله کرښه ورکوو دلته بله کرښه ورکوو دلته بله کرښه ګوره ټولې کرښې غواړي دلته بله کرښه دې کې څه سختوالی شته نشته که نه ښه اوس ورته ګوره ټولې دا سپوږمیګانې مخې ښي لاس ته وو او دلته یوه کرښه یې وخوړه که نه اوس نو ټکي ورته ږدو درې چې ټکي چې ورته کېږدو چې شوه ښه ګوره پاسم یو ټکي والا دی لاندې هم یو ټکي والا دی جیم بې جیم ګوره دا ټول داسې ترتیب شوي دي چې ډېر سنجول شوي دي او بچی دلته غوږ ونیسه بچی ګوره دا درې ټکي دي دلته هم درې ټکي دي چې ښه اوس دلته راځو دا ښې ده یو ټکی په سر ګوره دلته یو ټکی لاندې دلته یو ټکی پاس دی او دلته درې ټکي پاس دي څې جیم چې ښې څې او دا هم زې شوه دا د سپوږمۍ مخ ښي لاس ته دی اوس دا بل چې دی بیا یو بله سپوږمۍ د پاسه په دغه کړو او دلته ټکی ورکړو دا به غین شي دا څو شو شپږ توري سمه ده دا هم شپږ شو اوس راځو د سپوږمۍ مخ چپ لاس ته دی ګوره دلته پاس و دلته ښي لاس ته و اوس چپ لاس ته دی ټول همدغه سپوږمۍ ده او ستوري دي ښه دلته یو ټکی ورکوو چې زې شي ګوره یو ټکي والا دي که نه بې جیم زې دلته درې ټکي ورکوو چې ژې شي ښه دا هېڅ شی نور نه خوري که نه پڼ دغه داسې کرښې نه خوري ښه دلته اوس دا دانس دی دلته چې یو هغه ورکړو کړی ورکړو ډال به شي دا ری ده که دلته یوه کړی ورکړو ړې به شي او دا یو دغه دی چې بیل اواز دی یې ده چې وایي لکه ګلی ژلی ږمنځ ژمنځ دا به بیا وروسته سم سره زده کوو ښه بچی ګوره دا دغه دي دا ټول څو شو دا شپږ شي او چې دا ورسره شي نو دا اووه کېږي سمه شوه ګوره شپږ او شپږ دغه جمع یو دغه سور اووه شو سمه ده ښه ټولې ګوره سپوږمۍ دي سپوږمۍ پورته سپوږمۍ ښي لاس ته سپوږمۍ چپ لاس ته اوس د دوه سپوږمۍ وار راځي ګوره یوه سپوږمۍ بله سپوږمۍ دلته چې یو دغه ورکړي یو بله کرښه ورکړي دا سین شو دلته چې یوه بله کرښه ورکړي درې ټکي ورکړي دا شین شو ګوره درې ټکي شین درې ټکي او دا یو په بل باندې اوړیم دا ګوره زې او سین یو په بل اوړي بدلګي یو په بل ښه بیا به دا وروسته راکوي دا ګوره همغه د مخې ښي لاس ته دی سپوږمۍ ده که داسې یو دغه ورکړو کاب شو دلته که بل داسې کرښه ورکړو او دلته ګرده کړی ګاب شو او دا چې لږ اوږد کړو دا لام شو ښه اوس دلته که دلته یو ګرده دغه ورکړو دا میم شو او دلته بیا یو غټه همداسې بله کړی ورکړو او نیم کړو دا هې شوه سمه ده ښه دلته اوس دا او بچی غوږ ونیسه او هلو دا دې دلته غوږ ونیسه دا دی که نه ته ماته غوږ ونیسه دا اوس ښې شوه دا دواړه یو رقم دي سره پوره ورور دي او یو په بل بدلېږي که نه لکه اغژل اغږل اخشل دا بیا وروسته تاسې په دې باندې پوهېږئ دا مساوي دي په اتو سره ښه شپږ او شپږ دولس او اووه نولس او عمر غلی شه اته اووهویشت صحیح شو پښتو دا ټول کانسونانټ یا اصلي اوازونه چې دي دا اووهویشت دي صحیح شو او پات شو واول لکه ا ای او ښه اوس غوږ ونیسئ چې دا وایي چې دا پښتونستان نو تا څنګه ولیکه خبره دغه ستونزه په پښتونستان کې ده یا په مثلا په ښکارندوی یو بل شی چې سخت لیکي هغې کې ده
څنګه دا اسانوالی څنګه راځي ګوره دغه اوله دومه او څلورمه کرښه توري دا او دا دا توري چې دي شپږ 12 او 8 شل دا شل توري نیمیږي او هغه نیم شوی توری په ورپسې توري پورې نښلي څنګه اوس ګوره په پښتونستان کې دا پی ده دا ګوره نیمیږي پی دا سپوږمۍ نیمه شوه صحیح ګوره دا شل توري نیمیږي ښه شلو ښه پی نیمه شوه ښې چېرته ده دا په ښې پورې نښلي دا ښې سمه شوه ښې چېرته ده ښې دلته ده ګوره دا هم نیمیږي په څلورم کې ده صحیح شو پخ دا پخ شو بیا ورپسې چې دی تی ده تی هم په اول کې ده دا نیمیږي پخ ورپورې نښلي ښه تی چې نیمه شوه په واو پورې نښلي دا واو په بل پورې نه نښلي نو نون ځان ته راځي دا نون شو نون بیا نیمیږي په سین پورې نښلي نس او سین هم نیمیږي په تی پورې نښلي تی او تی هم نیمیږي په الف پورې نښلي خو الف بیا په نون پورې نه نښلي پښتونستان اسانو که نه څو دقیقې تېرې شوې لس دقیقو نه به زیاتې دا خو موږ لا ډېر وخت په تېر کړه که نه دا باید زده کړي چې زموږ او ستاسې راتلونکي یا کتاب چې دغه کوو نو داسې به زده کوو چې دا بې نیمیږي دا پښتونستان نه به اوس تېر شو اوس به بل دغه وکړو چې زموږ او ستاسې کتاب په څه بڼه لیکي داسې به یې کړو ښه پورې بچی دا بې نیمه شوه په الف پورې نښلي با ګوره بې نیمه شوه په یې پورې نښلي بې او دا بې نیمه شوه په واو پورې نښلي بو ګوره بابي بو بابي بو همداسې پیل نیمیږي او په دغه ا ای او پورې نښلي پاپي پو تاتي تو تاتي تو نانینو نانینو پورې همداسې جیم نیمیږي دا جیم چې نیم شي داسې شي او بل چې نیم شي بیا داسې شي او بل چې نیم شي بیا داسې شي اوس ورته ګورئ جا جی جاجیجو جاجیجو بابی بو جاجیجو ګوره دا دریم بیا نه نیمیږي نه ورپورې نښلي زی ګوره یوه زی بله زی او بله زی زازیزو زازیزو بابی بو جاجیجو زازیزو دا آفرین او بیا سین ته راځو سین هم همدغسې ګوره نیمیږي دا یو سین دا یې بل سین او دا یې بل سین ګوره سا سی آفرین سو ساسی سو ساسی سو د چا زده شو ښه ودرې بچې ته راشې دلته ودرېږه ولیکه بچې بابي بو داسې یو درې بې ولیکه درې بو اوس دا دغه نور په دې ولیکه او بچه با الف او دی خانه با
آفرین وړاندې ټکي وکړه که نه لاندې باندې بابي او دا بو بو ډېر ښه بچی واه ماشاءالله زنده‌باد ښه نن اوس به تفریح به وکړو دم به وکړو بیا تر بلې ورځې پورې ښه زده کړه که نه ټول بابي بو جاجي جو ګوره په زی کې بیا نه نښي نه نو خلاص شوه صحیح شو بس